د درې رنګه بیرغ په اړه طالبانو مهمه پریکړه اعلان کړه. دا چې کومه پریکړه ده په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت یو شمیر سرچینې وایي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ممکن بیرته برحاله او د طالبانو بیرغ د دفاع وزارت د بیرغ په توګه اعلان شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو مرکه کې د ملي بیرغ د بیرته برحاله کېدو احتمال تایید کړی. په دې اړه د ښاغلي مجاهد د څرګندونو ډېر جزئیات تر اوسه نه دي رسنیز شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي تاند ویبپاڼې ته وویل چې د طالبانو سپین بیرغ به ډېر احتمال د دوی د دفاع وزارت د ملي بیرغ په توګه اعلان شي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.